الماني یو خواله لري چې په الماني کې دغه شیان چې په الماني لیکلي خو پوهېږي که نه موږ او تاسې چې کور لرو دغه کور کې د دننه خواته موږ ګوټ یې موږ ګوډ یو په الماني کې همدغه شی دی ګوره درې او یک ګوډ نو زه ورته درې ګوډه یم درې څانګیز چې ورته وایي خو ما ته چې هغه چې خبر ده خو موږ دې ته ګوډ یو که نه نو همغه د الماني درې ګوډه یم اوس بله خبر ده چې په دغه کوره نومځي کوره و ګوره په کوره کې الماني کې ارد بال ورته یې یعنې په الماني چې پښتو ته د ځمکې غونډوسکا کوره چې شی سو یعنې غونډوسکا مګر موږ پښتنو ته بده ښکاري چې کوره خو ته چې غټ شی دی که یو د علومو اکاډمۍ کې مو پوښتنه وکړه چې استاده کوره څه شی دی وکړي که د ځمکې کوره ځکه د ځمکې دا خو نو هېڅ خبره شوه نو دغه بیا چې د سر لوستونکي ګوري دغه بیا لکه د زیان صاحب لغاتونه بیا بل قاموس نه غواړي ګورئ پښتون شي پوهېږي پښتون غونډوسکا باندې پوهېږي که نه بس خلاص نو ولې زه بیا ورته ترجمه کړم بس غونډوسکا ده دا خو صحیح ده نو ته مثلا او درې ګوډي باندې هم پوهېږي که نه یو شی چې درې ګوډه لري خلاص مربع څنګه وایي مربع څلورۍ ګوره څلورۍ زاویه څنګه وایي کونج دی زاویه خو موږ ټول کونج ورته وایو یعنې دغه ټول ته په کور کې لري دغه خلک چې وایي چې ده جوړ کړي ما د لومړي ځل دپاره میدان ته راوړي دا شیان موجودو ته راښکاره دا شی شته دی په پښتو کې ستا خو پښتو کې شته بس چې شته دی نو بیا زه څنګه بل څه ورته راکړم چې دا داسې وي که نه ما په خپلو لیکنو کې هېڅ شی داسې نه دی راوړی چې هغه په پښتو کې نه وي کسر دې څنګه راوړي کسر په لغت کسر په لغت کې ماتول مات بس خلاص ماتول کې هغه په کې راشي که مات یعنې کسر معنا مات دی جمع زیاتون ګوره زیاتون کمون او ضرب زل ګوره دا موږ او تاسې وایو چې درې همیشه موږ تاسې ویلي چې درې ځله پنځه څو کېږي ګوره وایو که نه درې ځله پنځه نو دا بیا زل چې بیا نو څنګه ته زل جوړوي خو دا لرې که نه نو تقسیم دی ویش دی ویش بس یعنې دغه شیان ته لرې جذر څه وایست جذر ریښه صحیح یعنې جذر اوس په عربي کې چې دغه فوټبال ورکړي تا ته راوباسي چې کرة القدم یعنې د پښو غونډوسکا د فوټبال ته وایي او کره اوس دا ټول شیان داسې دي چې ته په خپله ژبه کې دغه ټول لري او که ته یې پرېږدې خو دا ورکېږي که نه یعنې ته د پوهنه کې باید خپل د پښتو ویونو پرېږدي